کپتان چې نوې کپتان نه ده په دې چې د 13 کلونو راهیسې د ملي ټیم سره پاتې ده او کافي تجربه لري او بل چارو کپتانی کازغری کا ګلبدینی مونږ ټول کپتان د لپاره لوبه نه کوو، مونږ د افغانستان د لپاره لوبه کوو. نو چې هغه دوی مدیریت کې هغه دوی پورې اړه لري، خو زمونږ د لوبغاړي کوشش دی چې په اتحاد او په اتفاق وځي او د افغانستان د لپاره لوبه وکړي. دا زمونږ د لپاره تر ټولو مهمه خبره ده. نړیوال جام ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیرې 3 میاشتو نه مونږ لګیا تمرینات کوو په هندستان کې او دا یو میاشت کې چې زمونږ تمرینات په ساوث افریقا کې ویني زمونږ پوره آمادګي نیولې ده، ان شاء الله پوره خواریم شروع کړی ده. البته د ساوث افریقا پیچونه او آب و هوا چې د انګلند په پیچونو سره دومره هغه نه لري، فرق نه لري، توپیر نه لري. نو د یو میاشت کې 15 ورځې یو میاشت کې موږ ډېر څه زده کړل، ان مغل وجه موږ ساوث افریقا ته لاړو چې شپاره چې موږ لاړو هغه موږ ترلاسه کړل او کوم ضرورت چې کوم تمرینات او ضرورت هغه په ساوث افریقا کې تر سره کړو. نور کلونو کې چې افغانستان ټیم تل د ورلد کپ لوبېدو لپاره تلو، نو دا ځل ان شاء الله د ټولو لوبغاړو مورال چې ډېر لوړ دی او پاندې مورال به ټول چې ټول میچونو کې خلوبو کې او د ګټې لپاره لوبو کې نه دا چې اواز لوبو کې بلکې د پر لوبو کې چې میچ وګټي. پیچونه تیز دي او هغه نه مخکې مونږ یو میاشت وخت نورم لرو ترڅو نړیوال جام لپاره نورم آباد شو، هغه لپاره نورم خواري کوو. سکاټلند سره مسابقې د ایرلند سره دي، نو تمرینات به جاري ساتو تر ورلد کپ پورې. از ما اول ځل دی چې زه انتخاب شوم نړیوال جام لپاره. پریشر عموما کرکټ کې پریشري پاره لوبغاړي باندې نه تنه از ما باندې هغه بهترین لوبغاړو باندې پریشري، خو هغه څوک کامیابی چې څوک پریشر هندل کی چې پریشر هندل کینو هغه کامیاب وي. ان شاء الله زما کوشش به مندای لکه تاثیرات وي، خو تاثیرات به ان شاء الله مضبوط او تاثیرات لاندې بزان نه راولو، خپل نورمال لوبه وکړو. ان شاء الله که د الله خوښه او قسمت یاري وکړه زه به نورم خواري وکم، لکه څنګه مې چې کړی د نمخ کې به نورم کوشش کوم چې نور ریکارډونه جوړ کم او له هیوادوالو هیله ده ترڅو خپل لوبغاړي او ملي اتلان چې په دعاګانو کې یاد وساتي او همیشه پر تشویق کی او لوبغاړي خپل پوره خواري کوي ان شاء الله.